سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. ټاکل شوې نن د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې په موخه د خبرو شپږم پړاو پیل شي. د طالبانو د خبرپاڼې له مخې دا خبرې به د نن ورځې په اوږدو کې د قطر په دوحې ښار کې پیل شي. د دواړو لورو په وینا په تیرو 15 وارې لیدنو کې په ځینې مواردو کې پرمختګ شوی خو وروستۍ هوکړه لا نه ده شوې. د یو بل خبر له مخې د طالبانو ډلې سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر تېره ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو لیتساري سره په قطر کې کتلي او د سولې د روانو خبرو په دوحه کې د بین الافغاني ناستې د لغوه کېدو په اړه خبرې کړي دي. نن د مې لومړۍ د کارګرانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي خو په افغانستان کې به په داسې حال کې ولمانځل شي چې ډیری افغانان له وزګارتیا تر پوزې راغلي او د کار کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته مخه کوي چې نورو هیوادونو ته تګ هم له ګواښه خوندي نه دی. د یادولو وړ ده چې دغه ورځ د امریکا په شیکاګو ښار کې په 1880 زیږدیز کال کې د امریکایي کارګرانو د کاري اعتصاب چې له 10 تر 8 ساعتونو پورې د کار د کمولو غوښتونکي وو د کارګرانو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. د سیمه ییزې اردو څه باندې 120 کسیز کنډک له پوځي زده کړو وروسته تېره ورځ د بادغیس په لامان سیمه کې ځای پر ځای شو. د 200 ظفر قل اردو د مسؤلینو په وینا دغه پوځیان چې د یادې سیمې اوسیدونکي دي په سیمه کې د بلدتیا له امله د یادې ناامنه سیمې په امنیت ټینګښت او د طالبانو د بریدونو د دفع کولو په برخو کې مهم رول لوبولی شي. د سیمه ییزې اردو یو شمېر دغه سرتیري ژمنه کوي چې طالبانو ته به اجازه ورنه کړي څو د دوی سیمو ته دننه شي. ویل کېږي تر اوسه په لویدیځ زون کې یوازې د هرات په کشکهنه ولسوالۍ، د غور په شهرک ولسوالۍ او د بادغیس په لامان سیمه کې سیمه ییزه اردو ځای پر ځای شوې ده. ولسمشر غني وایي د لومړي ځل لپاره د کوچیانو لپاره 2 میلیارد افغانۍ چې لا هم کافي نه دي ځانګړي شوي او دا به کال په کال زیات شي. ښاغلي غني د ولسي تړون ملي پروګرام تر چتر لاندې د کوچیانو د پراختیا ملي کنفرانس په اختتامیه ناسته کې چې په سلام خانې ماڼۍ کې جوړه شوې زیاته کړه له دې وروسته به هر وزارت او اداره د کوچیانو لپاره به هم کار کوي او افغان ځواکونه به د دوی امنیت ته ځانګړې پاملرنه کوي. نوموړي همدا راسپړا کړه چې ټولو وزارتونو ته یې لارښوونه کړې چې په 3 اونیو کې د کوچیانو لپاره خپل پراختیایي پروګرامونه جوړ او ولسمشري ماڼۍ ته یې وسپاري. په زابل کې د مدني ټولنو لخوا د ښوونځي سلګونه درسي کتابونه راټول او پوهنې ریاست ته وسپارل شول څو هغو زده کوونکو ته یې ورسوي چې دا مهال کتابونه نه لري. دغه نږدې 1000 ټوکه کتابونه چې د خلکو په کورونو کې هسې پراته وو د ځوانانو له لوري د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شوي او ویل کېږي دغه لړۍ همداراز دوام لري. له دې سره سم د زابل د پوهنې چارو مشر د ځوانانو د دغه کار له ستاینې سربیره ووایي د دوی لویه ستونزه د درسي کتابونو نه شتون ده خو په دې راټولو شویو کتابونو سره به د یو شمېر ښوونځیو ستونزې هوارې کړي. او د افغانستان پر ځان بسیا بزګر موسکا تر نامه لاندې د کرنیزو او نورو تولیدي توکو نندارتون تېره ورځ په کندوز کې پرانیستل شو. د کندوز والي وایي په دې نندارتون کې بزګرو او نورو صنعتګرو خپل تولیدي توکي نندارې ته ایښي او دغه نندارتون به د 2 ورځو لپاره پرانیستی وي. له دې سره سم د دغه نندارتون ګډونوال له هیوادوالو غواړي چې خپل کورني تولیدات واخلي څو صنعتکار پر ځان بسیا شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.